تیره یوه اونۍ د هېواد د ګڼو نورو ولایتونو په شمول د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار هم تړلی و چې نن بیرته خلاص او خلک په عادي شکل خپلو کارونو ته راوګرځېدل. هټیوال که څه هم خوښ دي چې بازار بیرته خلاص شوی، خو دا هم مني چې د توکو نرخونه لا لوړ دي. دوی د توکو د نرخونو د لوړېدو لامل د لارو بندېدو او د افغانیو په وړاندې د ډالر پورته کېدل یادوي. څوک د مظلوم ملت ته مثال خبره او شی قیمتي دی هغه کې د خپل بیچارهګان شپې خوري سبې نه لري، سبې خوري شپې ته نه لري، هغه خدای به ووهي او خدای وهي. اوس خلک زیات شوي الحمدلله، ګڼو ګوڼه زیاته شوې ده، اطمینان ښه شوی ده، خلکو ته طالبان اطمینان ورکوي چې خلک بازار ته راوځي، خلک خرید و فروش وکړي. بندرونه ټول بند و او ټول لارو کې مشکلات و، تجارانو زړه نه ښه کاوه چې خارج نه مالونه راوړي، نو دا تجاران بیچارهګان ورخطا دي که موږ دا مالونه خرڅ کړو، داسې نه چې د افغانیو کې بیا موږ ډېر تاوان ونه کړو. ګڼ شمېر خلک بیا شمشاد سره په خبرو کې د توکو د لوړو بیو سر ټکوي او د جلال آباد په ښاروالۍ غږ کوي چې دوکاندارانو ته د نرخنامې ورکړي تر څو توکي په لوړه بیه ونه پلوري. او بل وړه نه دي، مخکې په 1200 روپۍ، یعنې مخکیني هغه کې په 1200 روپۍ بوجي، اوس 2500 ته وختل. غوړي پاکټ په 140 روپۍ ته وختل، نو په 500 روپۍ باندې ما نن دا کار کړی، زه به پاکټ غوړي څخه روزګارونه نشته دي. غوړیګان یو پاکټ غوړي 1.5 روپۍ ده، دا نور غوړي 1200 روپۍ دي. که څه هم د جلال آباد ښار ډیری مارکیټونه او هټۍ خلاصې دي، خو بیا هم د خلکو اندېښنې په خپل ځای پاتې دي. دوی وایي په راتلونکي هیڅ باور نه لري او داسې کومه اسره نه ده ورپاتې چې د دوی د ژوند د ټولو برخو تضمین دي وکړي. دومره تعلیم مې وکړو، دومره زحمت مې وکاږه، خو زه هېڅ خپل آینده ته دغه خفه یم اوسه چې موږ ته به څه وظیفې به څوک راکړي را به نه کړي، شی به شي. 14 کاله تعلیم وکړه، خواري وکړه، آخر کې بیا دغسې اوضاع ترېنه جوړه شي. شموله حکومت ادعا کوي په همدغې باندې ودرېږي، ټول خلک باید په دې حکومت کې خپل ځان وویني او داسې یو ماحول رامنځته کړي چې ټول خلک په خپل په پوره اطمینان او ډاډ سره راشي، خپل وظایفو ته او خپل کارونه په مخ ویسي. ځینې ډېر حالتونه تیر شوي دي، انقلابونه تیر شوي، خلک ترخې تجربې ته لري چې خلکو د حکومتدارۍ په ځای شخصي انتقامونه خلکو نه اخیستي. دغه اندېښنې دي خلک لري. د ښاریانو اندېښنې که څه هم ګڼې دي، خو ښاروال تېره ورځ شمشاد سره په خبرو کې ویلي وو چې د لارو په خلاصېدو سره به د توکو بیې راټیټي او دوی به هټیوالو ته نرخنامې ورکړي. مهم ټکی دا دی چې یو خو بندرونه بند دي، سرحدات بند دي، څه شی نه راځي دلته، چې کم مواد دلته پراته دي د هټیوالو سره، نو یوازې هماغه دي، نو خامخا لوړوالی د همدې سبب ګرځېږي چې دلته مواد موجود نه دي. نو که دا بندرونه خلاص شي، صرافیان خلاص شي، نړیوال تجارتونه دا خلاص شي، انشاءالله قیمتونه به ښکته شي. همدارنګه د ولایت مقام په هغه پیغام کې چې د کلتور رئیس لخوا د ازادۍ ورځې په غونډه کې ولوستل شو، د ډیرو هغه خلکو اندېښنې ځواب شوي وي چې په وضعیت لا هم بې باوره دي. مامورین او مسؤلین به د تیر په څېر خپلې دندې پر مخ یوسي او په ټولو برخو کې به د خدمات په ښه ډول ترسره شي. هر کس کولی شي د اسلامي چتر لاندې اردو کې داخله وکړي او مامورین په وروستیو کې د نړیوالو ادرسونو د مرستو بندېدو خلک ویرولي او په اندېښنه دي چې نور به هم ورسره حالات ترینګلي شي او د توکو بیې به لا نورې هم لوړې شي. سهارګل احساس، شمشاد نیوز، جلال آباد.